السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو ورور ستاسو قربا ذبیح الله همدرد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، په تېره ویډیو کې ما تاسو ته دا ښودلي چې څنګه کولی شو که یو څوک زموږ د چینل نه زموږ ویډیو ډاونلوډ کړي، یعنې غلی کړي او په خپل چینل کې اپلوډ کړي، په دې خاطر چې هغه خپل سبسکرایبر ډېر کړي او خپل کتونکي ډېر کړي. نو موږ څنګه کولی شو چې په هغې رپورټ وکړو تر څو هغه ویډیو چې زموږ نه اغلا کړې ده د هغې د چینل نه د منځه لاړ شي. نو که تاسو هغه ویډیو نه کتلی نو هغه ویډیو وګورئ، په ډسکرپشن کې موږ لینک پرېښی دی. په نننۍ ویډیو کې یو نوي څه تاسو ته ښایم. ډېر وروڼه خویندې دا ګیله کوي چې زموږ سبسکرایبر نه ډېرېږي، زموږ کتونکي نه ډېرېږي. ولې نه ډېرېږي؟ علت یې درته ښایم، په دې به عمل کوئ انشاءالله. ستاسو په کم وخت کې به سبسکرایبر هم پیدا شي او کتونکي به هم ستاسو پیدا شي. خو د دې نه مخکې چې تاسو ته هغه طریقه وښیم، هغه معلومات درکړم، که تر اوسه پورې تاسو زما د یوټیوب چینل ذبیح الله همدرد آفیشل نه یې سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ دا به سبسکرایب کړئ او په ټالۍ باندې به زور وکړئ، په دې خاطر چې زه نه ویډیو ورکوم اول به تاسو ته راځي. په دغه چینل کې تاسو ته اپډیټ هغه ویډیوګانې ټکنالوژۍ په اړه، یوټیوب په اړه، ایډیټ په اړه ملاویږي، کتلی شي. ښه راګرځو خپل کار ته. براوزر به کولاو کوئ، ګوګل کروم یا د کمپیوټر خپل براوزر، او دلته به نوشته کوئ یوټیوب www.youtube.com. ښه چې کله www.youtube.com ورکړئ نو تاسو یوټیوب چینل به کولاو شي، را به شي چې تاسو یې اول نه آن کړی لکه ما چې څنګه کولاو کړی دی. نو ټول مشکل یوازینی علت دا دی چې موږ کله ویډیو اپلوډ کوو نو سمپل یې اپلوډ کوو، موږ یو چې زه ویډیو پوره شوه اپلوډ شوه، نه، ویډیو اپلوډینګ کې ټول کمال دی او ټول چل دی. نو څنګه ویډیو اپلوډ کړو تر څو زموږ سبسکرایبر او کتونکي ډېر شي. ویډیو تر پای پورې وګورئ، که لږ ځای مو کم و زیات کړو نو بیا به تاسو نه هېرېږي. صحیح ده. دې ځای ته به راشئ، کریټ ا ویډیو اینډ مور، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته یې لیکلي دي اپلوډ ویډیو، په دې باندې به کلیک وکړئ. ښه چې کله په هغې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ډایرکټ دغسې یو صفحه کولاو شي. دلته لیکلي سلیکټ فایل، د دې ځای نه هم کولی شئ چې هغه ویډیو تاسو ورکوئ، په دې باندې زور کوئ او کمپیوټر ته لاړ شئ، او دغه نشان چې ورکړی د دې ځای نه هم کولی شئ چې زور پرې وکړئ، ویډیو پکې واچوئ. زه سلیکټ فایل وهم، دلته زما کمپیوټر ته دا ځي، هغه ویډیوګانې چې ته غواړې دې کې ورکړې هغه ویډیو ته به ځې. مثلا زه یو ویډیو ورکومه، دغه زما د ویډیو اعلان لوګو غوندې ده د کابل واینز. دغه ویډیو ده، زه یې غواړم دا پکې ورکړم، په دې کلیک کوم، اوپن وهم. زما ویډیو دلته راغله، دغه ځای کې زما اپلوډینګ ښیي چې اپلوډینګ دی دا شروع دی، روان دی. سیده. ښه اوس د دې سیټینګ څنګه کول دي؟ دلته لیکلي ټایټل، اول خو دا ویډیو څه په اړه ده نو هغې عنوان ورکوو، مطلب لیکم کابل ومې لیکه کابل واینز لوګو، سمه ده. دلته راځي ډسکرپشن، هغه معلومات ورکوي چې د ویډیو په اړه باندې وي. صحیح ده. نو مثلا زه دلته لیکم چې دلته لیکلي دي ډسکرپشن. ډسکرپشن معنا دا چې د ویډیو په اړه موږ معلومات ورکو، دا ویډیو د څه په اړه ده. مطلب زه لیکم دلته راځي ډسکرپشن. ډسکرپشن معنا دا چې د ویډیو په اړه معلومات ورکوي، مطلب څه چې ویډیو کې ذکر شوي هغه ټول مه ورکوي، خو یو څه ورکوي. لکه زه لیکم
دا ما ولیکل دا زما د چینل لوګو دا ما ولیکل دا زما د چینل لوګو دا کولای شئ تاسو هم داسې لوګو جوړه کړئ مطلب ډسکرپشن کې ما هم دا معلومات ورکړم صحیح ده دلته راځي تمنل د ویډیو کې بس تاسو ساکسونه چې یوټیوب والا خپل اتوماتیکلی په دلته ستاسو یو تصویر د ویډیو د پاسه پرېږدي خو تاسو به زما ډېر ویډیوګانې کتلې چې په هغې باندې په یو تصویر لیکنه کولی شي نو هغه تصویر جوړیږي او بیا دلته کلیک کېږي او بیا هغه پرې پرېښودل کېږي صحیح ده د دې ځای نه پرېښودل کېږي دلته راځي پلیلیست معنا دا چې ستا ویډیو د کومې کټګري ده څنګه ده نو زما ویډیو د پښتو ټوټوریل ده په دې باندې ما زور کړ تاسو کولی شئ دا به ستاسو دغه کې نه ما ورته جوړ کړي دلته راشئ نیو پلیلیست جوړوی شئ چې په کوم نوم یې جوړوئ ما په دې نوم جوړ کړی پښتو ټوټوریل په دې باندې مې کلیک وکړ په دې کې مې واچوله صحیح ده دلته یې لیکلي دي چې دا ویډیو د ماشومانو د کتو ده که د غټانو نو که تاسو دا ووښئ چې دا د ماشومانو د کتو ده نو بیا به غټانو ته دا ویډیو نه ښیي خو نه زه دا وایم چې دا د غټانو د کتو ده نو دا به هر چا ته ښیي صحیح ده دلته یې لیکلي چې دغه ویډیو د 18 کالو نه کم وي هغې ته ښودل شي او که نه د 18 کالو نه زیات وي نو زه وایم چې زیات وي نو دلته مې کلیک کړه هلته مې کلیک کړه چې د ماشومانو نه ده دلته د 18 نه ور یا هغه ځوان وي هغې کتلی شي ښه دلته راځي ټیګ دا ډېر مهم دي ټیګز معنا ده چې ستا ویډیو د څه سره اړه لري شارټکټ د هغې یو څو نومونه ورکړه لکه زما ویډیو دې سره اړه لري واینس کابل واینس او انټر به وښئ نوم لیکئ پښتو TUTORIL ټوټوریل واینس پښتو واینس لوګو او داسې نور ډېر نومونه ورکولی شئ صحیح ده ما ستاسو مثال دپاره ویډیو لینګویج ستا ویډیو په کومه ژبه کې ده نو دلته کلیک کوو زما ویډیو په پښتو کې ده پښتو مې کلیک کړ دلته راځي چې ریکارډینګ ډیټ ستا د ویډیو اپلوډ وخت کم یو دی مطلب تاریخ ته کولی شئ زه لیکم دا 12 نن 12 تاریخ دی د اپریل 2020 په دې تاریخ ما دا ویډیو ورکړی ویډیو لوکیشن کوم ځای کې تا دا ویډیو کړی مطلب زه لیکم افغانستان ښه دلته هغه ستا لوکیشن چې دی دې ځای نه هم سلیکټ کېږي ښه میک دیس ویډیو اویلیبل اونلی مونیټایز پلیټفارم دا ویډیو دی هر څوک ګوري که نه مونیټایز ته جوړ کسان دی ګوري نه زه وایم چې هر څوک دی ګوري په دې مې کلیک وکړو دلته راځي لیسنس چې دا ډېر مهم دی لیسنس باندې چې کلیک کوئ دلته دوه راځي سټینډرډ یوټیوب لایسنس کریټیو کامن اټروبټن همداسې څه لیکلي مونږ ساده خلک یو ښه د دې معنا سټینډرډ یوټیوب لایسنس معنا دا ده چې کله موږ دا کلیک کوو نو دغه ویډیو اوس هیڅوک نشي کولی چې هغه ډاونلوډ کړي خپل چینل کې ورکړي او د دې نه پیسې وګټي خو که چېرته زه دا کلیک کړم کریټیو کامنز نو بیا کولی شي دا اجازه ما ورکړه چې دا ویډیو دې په خپل چینل کې اپلوډ کړي که زه خبر شم او که خبر نه هیڅ مشکل هغه ته نه جوړیږي خو که ما سټینډرډ یوټیوب لایسنس وهلی او زه پې خبر شم نو تیره ویډیو کې ما ویلي چې زه په هغې رپورټ کوم او د هغې چینل د منځه وړم یا هم د ویډیو د منځه وړم دا کیټګري دا ستا ویډیو فني ده ټیکنالوژي ده څه شی دی زه لیکم چې دا ویډیو زما ساینس اینډ ټیکنالوژي ده ټیکنالوژي ده ما یو لوګو جوړه کړې ده دلته راځي چې سټور بای دا ویډیو نیویسټ کې صفحې که په ټاپ مطلب دا یو ډېر ټاپ کې روان یې که نه ډېر اوچت مقام باندې ده دا ویډیو نیویسټ مطلب دا چې دا نوې ویډیو ده زه وایم چې نیویسټ نوې ویډیو ده دا نیکسټ کوم دا زمونږ ټول معلومات پوره شو چې باید ضروري دي چې زمونږ ویډیو بیا خلک وګوري سمه ده دا نیکسټ کوم دلته راځي مونیټایزیشن هغه کسان چې د هغې چینل باندې مونیټایز آني لکه زما باندې آن دی نو دلته یې ښیي چې د ستا دا ویډیو باندې مونیټایز راتلی شي
او دا به ټول ټیک کی. دا نون سکپ ویډیو ایډ څه معنا؟ د دې معنا دا چې کله په دې ویډیو اعلان راشي نو که دا چېرته داسې ټکي نو بیا به هغه کس نشي کولی چې هغه اعلان تیر که ویډیو وګوري. هغه به یول اعلان ګوري بیا به ویډیو ګوري. او که دا آپشن زه بند کم نو هغه کولی شي چې هغه اعلان نه خوښوي، اعلان به تیر شي او ویډیو به وګوري. سمه ده؟ دا به زه داسې کوم، نیکسټ به ووهئ. صحیح ده؟ او بیا به نیکسټ ووهئ. دلته راځي تاسو دپاره سیو آر پبلک، میک یور ویډیو پبلک انلیست آر پرایویټ. ته کولی شي دا ویډیو پبلک ته وښیې، یعنی خلکو ته وښیې، شیر کړې، که نه دا ستا شخصي ویډیو ده او ته انلیست کړې، مطلب هیڅ چا ته به هم نه ښکاري، او پرایویټ صرف تا ته به معلومیږي، نور به چا ته نه ښکاري. سمه ده؟ هغه وخت موږ انلیست کاروو چې لکه نن اوس زه ویډیو اپلوډ کم او ما سره تیار نیټ شته دی، سبا ما سره نیټ نه یا 2 ورځې بعد ما سره نیټ نه، نو زه ویډیو د اوس نه اپلوډ کوم، انلیست کوم، ویډیو به اپلوډ شي، هر څه به مکمل شي. کله چې هغه موقعیت راغی، هغه وخت راغی، زه به یې د انلیست نه پبلک ته کم او ویډیو به خلکو ته ښکاره شي. پرایویټ موږ د هغه څه دپاره کاروو چې زما یو ویډیو ده صرف د په یوټیوب کې پرته چې زه یې وګورم خو بل څوک دې نشي کتی، نو پرایویټ وښو. او که غواړو چې خلک یې وګوري پبلک وښو، بیا پبلش وښو. د دې سره ویډیو ختمه شو او دغسې آپشن راځي تاسو ته. کولی شي دغه ستاسو د ویډیو لینک دی چې دا دغه ځای باندې زور کوي او دا ستا لینک کاپي شو. ته کولی شي چې په یو فیسبوک پیج لري هغې کې نشر کړي، واتساپ کې، آیمو کې، وایبر کې، فیسبوک کې، ټویټر کې، هر څه کې چې ته کولی شي دا لینک هلته نشر کولی شي، خلکو ته یې لیږلی شي تر څو ستا ویډیو وګوري، ستا کتونکي ډېر شي، ستا ویډیو وګوري، ستا چینل یې خوښ شي او دا سبسکرایب کړي. نو که په دغې طریقه باندې بیا به کلاس وښئ، که په دغې طریقه باندې تاسو ویډیو په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کړئ، نو دا زه یقینا وایم، یقین سره وایم چې ستا ویډیو به ډېر خلک هم ګوري، ستا ویډیو به هر چا ته مخې ته هم راځي، ستا چینل به سبسکرایبر هم ډېر کړي او ستا کتونکي به هم ډېر شي. نو دا نننۍ ښوونه چې ما تاسو ته په نننۍ ټوټوریل په نننۍ ویډیو کې وکړه. که دغه معلومات ستاسو خوښ شوي او غواړئ چې نور هم دغسې کار وکړي او یوټیوب نه سبسکرایبر یې ډېر شي او کتونکي، نو دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. او که څه مشکل تاسو لرئ کولی شئ موږ ته کمنټ وکړئ، زموږ نورې ویډیو کتلی شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ فالو کړئ. تر بیا تاسو ته ښه وخت.